السلام علیکم فرینډز. دا د روژو میاشت ده. په دې کې په هر مسلمان باندې فرض دی چې هغه به روژې نیسي. تاسو ته پته شته په دنیا کې داسې مسلمانان هم شته چې هغه 20 ګنټې روژه نیسي. تاسو ته به زه نن په دې ویډیو کې درښیم چې هغوی دا 20 ګنټې روژه څنګه نیسي او په روژه کې زموږ په وجود باندې څه اثر کېږي. نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. روژه چې دا یو نیچرلی او افیکټیو طریقه ده د ارګن نیو سټارټ اپ دپاره او د ټاکسیک کیمیکل د ختمولو دپاره. خو دا به هله کېږي چې کله مونږ هیلدي خوراک فالو کوو او ډېر زیات خوراک په جماعت کې نه کوو او مونږ له په ښه مقدار باندې اوبه څښل پکار دي او هغه شی اوایډ کول غواړي چې په کم کې کیفین زیات 5 ګنټې خوب کول او د 6 ګنټو نه زیات خوب کول چې دی هغه په انسان کې د نماز په ټایم کې او د قرآن مجید د ویلو په ټایم کې سستی راولي. نو په دماغو کې به دا خبره یاد ساتئ چې ډېر زیات خوب چې دی هغه په انسان کې لیزینس د هغه پروډکټیویټي کموي. سو بیلنس از د کی. ناو د روژو په دې 30 ورځو کې زموږ په وجود باندې څه اثر کېږي. اولنی سټیج د روژو په اولنو ورځو کې زموږ د بلډ شوګر لیول او بلډ پرشر چې دی هغه دواړه کم شي او زموږ وجود چې دی هغه کلینینګ پروسس شروع کړي. دا اولنی ورځې چې دی دا لږ ډېرې ګرانې دي ځکه چې په دې کې سړی ډېر زیات وږی کېږي او فرسټ ټایم دا روژې نیول ډېر لږ ګران وي. ورسره سر درد هم راځي او زیات خلک وږي کېږي هم. په دویمې سټیج داسې وي چې زموږ وجود د روژو سره لږ عادت شي. په دویمې سټیج کې زموږ وجود او زموږ ډایجسټیو سیستم چې دی هغه لږ په ریسټ کې شي. دې سټیج کې زموږ ډایجسټیو سیستم زیات تر فوکس او انرژي د وجود په صفایۍ باندې لري. مطلب زموږ ایمیون سیلز چې دی هغه ډېر زیات اکټیو کوي او زموږ هیلینګ کمپراسس چې دی هغه سیوا کوي. په دریمې سټیج کې چې دی په د روژې اخرنو 10 ورځو کې زموږ انرژي لیول چې دی هغه انکریز شي او زموږ د مایند کم ایبیلیټي چې دا هغه سیوا شي. زموږ کنسنټریشن او اوورآل فیلینګ ویلنس چې دی هغه زموږ تیزیږي. په روژو کې زموږ کم هیلینګ پروسس چې دی هغه ډېر زیات افیکټیو شي. په دې سټیج کې چې دی زموږ لیور، کډني، لنګز او سکین چې دی دا هغه ټاکسیک کیمیکل ډیټاکسیفای کوي، مطلب ختمي. دا یو څو فزیکل بینیفیټ وو د روژو چې زموږ په وجود کې کېږي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شیزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتلو لپاره ډېره مننه.